بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو مسلمانانو رونو داس یو درود شریف چې ډیر زیات آسان دی او کم انسان چې په ورځ کې سل پیری دا درود شریف وای نو دوی ته به الله رب العزت درې فائدې ورنصیب کوي. اوله فائدہ وای کدی باندې سونه هم قرضونه په لکونو قرضونه په کروڑونو قرضونه په او دغه انسان د دې درود شریف وظیفه شروع کړي نو ان شاء الله دغه قرضونه به مکمل ختم شي. دویمه فائدہ وای دا انسان به الله رب العزت ټول عمر د پاره د قرضونو نه محفوظ اوساتي. دریمه فائدہ وی الله رب العزت په دغه انسان بغیر حساب جنت ته داخلي د سر به د یو عمل حساب هم نکېږي. زموږ بندو ډیر آسان ترين درود شریف ته او ډیر بهترین فائدې دي او اخیری فائدہ چې دا کنه دا ډیر بهترین فائدہ دا ګوره ښه قرض راتل یا قرض نه همیشه د پر محفوظ کېدل دا خو دنیا سره تعلق ساتي خو اخیری فائدہ چې دا کنه الله رب العزت په دی وی بغیر حساب جنت ته داخل کی دا پکې اصل فائدہ ده ځکه چې الله رب العزت په قیامت پرز د یو عمل انسان سره حساب کتاب کوي نو هر انسان دا غواړي چې زه د جنت ته بغیر حساب داخل شم نو کتا سو غواړي د دې درود شریف وظیفه شروع کوي کنه ان شاء الله دا درې ولا فائدې به الله تعالی تاسو ته در نصیب کوي او بغیر حساب به الله تعالی تاسو جنت ته داخلوي. نو درود شریف دا څه ده اللهم صل علی محمد وعلى آله وبارک وسلم. دا درود شریف چې ده کنه دا به تاسو د ماسپخین مز نفس سل پیری تاسو وایي چې ماسپخین ټول منځ تاسو ختم کوي فرض مو کوي او دوه رکعات سنت هم تاسو اخر کې او کوي کنه نو دا درود شریف په ورپسې تاسو سل پیری وایي هر ورځ د ماسپخین مز نفس په تاسو دا درود شریف سل پیری وایي دا درې واړه فائدې به الله تعالی تاسو ته در نصیب کوي. که تاسو باندې قرضونه دي د دغه قرض ختمېدو لپاره به الله رب العزت تاسو لپاره اسباب برابر کړي او که قرضونه در باندې نشته کنه ټول عمر لپاره به الله رب العزت تاسو د قرض نه محفوظ اوساتي او ورسره قیامت پرز به الله رب العزت تاسو سره د یو عمل حساب نه کوي بغیر حساب به الله تعالی تاسو جنت ته داخلوي. دا درود شریف په خپل مزده کې زموږ عزت مندو او د دې وظیفې اهتمام تاسو شروع کړئ او نور مسلمانانو سره هم د ثواب په نیت باندې دا ویډیو تاسو ډیر شیر کړئ چې ټول مسلمانان دا درود شریف زده کړي د دې وظیفه شروع کړي او تاسو دعاګانې کوي. الله رب العزت مخشاله باد ساتم دعاګانې کوي دعاګانې وکاو الله پاما. السلام علیکم ملګرو سومنټ مخ کې زلزلہ تیر شوا تاسو ټول به پیښوي سورز مخکم زلزلہ راغلی وا اوس بیا د زلزلہ را بار زلزلہ راتل دینه دا معلومه کی چې الله رب العزت مونږ نه ناراضه دی مونږ نه خپه دی مونږ ټول ته خپل ګناهونو باندې توبه وستل پکار دي. هر انسان د خپل ګناه معلومه ده ما د خپل ګناه معلومه ده تاسو د خپل ګناه معلومه ده چې کومه ګناه په مونږ کې موجود ده کنه زره تر زره اغه نه توبه وستل پکار دي. دعاګانې ډېرې